زموږ د پښتو ژبې ټولګی 11 درس. سلام زده کوونکو، څنګه یاست؟ په خیر راغلی. مننه ښوونکی، موږ ښه یو. ته څنګه یې؟ مننه، زه هم ښه یم. نو اوس به خپل 11 درس ته راشو. الله جل جلاله الله جل جلاله الله جل جلاله یو دی. الله جل جلاله یو دی. موږ د الله جل جلاله بندگان یو. موږ د الله جل جلاله بندگان یو. ټول مخلوقات الله جل جلاله پیدا کړي دي. ټول مخلوقات الله جل جلاله پیدا کړي دي. کعبه شریفه د مسلمانانو قبله ده. کعبه شریفه د مسلمانانو قبله ده. موږ د الله جل جلاله اطاعت او عبادت کوو. موږ د الله جل جلاله اطاعت او عبادت کوو. ښه زده کوونکو، زه یو ځل بیا تاسو ته لولم. الله جل جلاله الله جل جلاله یو دی. موږ د الله جل جلاله بندگان یو. ټول مخلوقات الله جل جلاله پیدا کړي دي. کعبه شریفه د مسلمانانو قبله ده. موږ د الله جل جلاله اطاعت او عبادت کوو. ښه زده کوونکو، څوک کولی شي چې نننی درس تشریح کړي؟ زه تشریح کړم ښوونکی. ووایه زبیر جانه. الله جل جلاله الله جل جلاله یو دی. موږ د الله جل جلاله بندگان یو. ټول مخلوقات الله جل جلاله پیدا کړي دي. کعبه شریفه د مسلمانانو قبله ده. موږ د الله جل جلاله اطاعت او عبادت کوو. آفرین زبیر جانه. کوم بل څوک هم شته چې نننی درس تشریح کړي؟ زه ووایم ښوونکی. ووایه یوسف جانه. الله جل جلاله الله جل جلاله یو دی. موږ د الله جل جلاله بندگان یو. ټول مخلوقات الله جل جلاله پیدا کړي دي. کعبه شریفه د مسلمانانو قبله ده. موږ د الله جل جلاله اطاعت او عبادت کوو. آفرین یوسف جانم. ښه زده کوونکو، دا و زموږ 11 درس. سبا ته ښوونځي ته راشئ تر څو 12 درس ولولو. ښه ورځ ولرئ. د خدای په امان.